حضرت موسی علیہ السلام یو ځل په لاره تېرېده، یو سړی لګیا دی رب العالمین ته زاري کوي، یو جاړي ورته. چې موسی علیہ السلام پې ورغی، هغه سړي ته وایي ولې؟ وایي د خدای د قهر نه یېرېږم ځکه ژاړم. ته څوک یې؟ وایي زه موسی یم د بني اسرائیل. ورته غاړه ورته لاسونه یې ولښکلو کړل، ځکه د دې پیغمبر د هغه هم دونه امت و، زمونږ د نبي علیه السلام د امت غوندې خو نو کم و، خو لکه د نورو پیغمبرانو نه امت زیات. وی حضرت د الله پیغمبر چېرته دی؟ وی تور ته ځم د الله ملاقات ته. یا زما یو سوال خو الله ته وکړه. وایه څه سوال دی؟ الله ته ده ووایه چې ما خدای وبخي، دا جړېدونکې بنده ورته وایي. موسی علیه السلام یې تا به خدای بخي، ځکه څونه الله ته عبادت کوې، سجدې لګې او خدای ته جاړ. چې حضرت موسی علیه السلام څنګه تور ته لاړ او هغه الله سره خپل مناجات او ملاقات وکړه، د دې سړي درخواست یې ور مخکې کړ. الله په لاره روانم او زما یو امتي دی او لګیاو ډېر یې درته جړل او ډېر فریاد یې کو او عبادت کې لګیاو. نو ما دې تپوس وکړه چې د عبادت ولې کوې؟ وی د خدای نه یېرېږم، الله ستا د یېرې نه. او بیا یو درخواست زما په ژبه تا ته کوي، زم سفارش کوم چې ته یې وبخه. وی الله په جلال کې راغی چې دغه سړی بلکل نه بخلي کېږي، نه بخم. ته د سفارش به نه کوې، د یو ګناه کړی ده چې په هغې خبر دی او زه پې خبر یم. ګوره الله دونه پرده پوخ دی چې موسی علیه السلام هم پې پوه نه کړي چې دا څه ګناه وه، څوک نه خبر. داسې ګناه کړې ده چې په دې یو زه پوه یم او یو پې دغه سړی پوه دی، خو بلکل یې نه بخم. ورته وایه چې تا بخښش نشته، عبادت کوې کوه که نه کوې مه کوه. موسی علیه السلام باندې خو جلال وکړو چې د الله جلال په چا راشي هغې ته څوک ټینګېدی نه شي. واپس راغی. چې واپس راغی نو اتفاقا دا سړی بیا میلو شو. وی زما درخواست د الله ته مخکې که او ستا درخواست مې مخکې که. څه چلو شو؟ وی خفه کېږه مه، خو ستا بخشش نشته، الله خو تا ته ډېر سخت غصه دی. څه ګناه دې کړې ده؟ تا هغه ګناه کړې ده چې الله وی بلکل یې نه بخم. تا دې څه ګناه کړې ده؟ سړی ورته وایي وی الله درته زما ګناه نه ښوله. وی نه. نو چې الله په ما پرده واچوله نو زه ولې خپله پرده اوچته کوم؟ الله په ما ګوره دونه بخي یې نه، سزا ورکوي، لیکن هغه پرده وله نه اوچتوي. او موږ څه کوو؟ من ستر علی مسلم ستر الله علیه فی الدنیا والآخره. حدیث کې راځي چې چا په مسلمان پرده واچوله، الله به په دې سړي په دنیا او په آخر کې پرده واچوي. او موږ څه کوو؟ پرده اچوو نه، پرده اوچتوو. یو سړي کې به غلطي نه موږ ورپسې جوړوو، یو سړي کې به ګناه نه موږ ورپسې هرکه پلار کې دا چل. د خدای بنده که پکې ده نو پټی کا، دا پیغمبر امتی هلته جوړېږي. یو سړي کې غلطي ده پټی کا، یو سړي کې نقصان دی پټی کا. او موږ خلک په نقصان او غلطي خو پرېږده چې پکې نی ورپسې راوباسو، پلانکي کې دا چل دی او پلانکي کې دا چل دی، دا ډېره خطرناکه ګناه ده. وایي ښه نه الله په ما پرده واچول او زه ښکاره کړمه، نه د الله رسول نه ښکاره کړم. اوس به څه کوې؟ نو تا خو بخي نه. وایي که مې بخي او که مې نه بخي، عبادت زما کار دی، بخښنه د خدای کار ده. عبادت خو وله نه پرېږدم، خفه کړی مې دی، نور یې م خفه کړمه. خپل رب مې خفه کړی دی، غصه کړی مې دی، نور یې م خفه کړم. که مې بخي که مې نه بخي، بخښنه د هغه کار دی او عبادت زما کار دی، ورله به یې کوم او دقسې به ورته جاړم. او ولې؟ ځکه چې بل ذات نشته چې زه د ده نه لاړ شم او هغه ته وجاړم، او بل د بخښنې خاوند نشته چې زه دا دې پرېږدم او هغه له لاړ شم. نو د بخښنې ذات هم دا دی او هغه ذات چې سړی ورته جاړي او فریاد ورته کوي هغه هم دغه دی. نو که ما بخي که نه بخي، دقه جړا به ورته کوم او دې نه به ورته زیاته به کوم. دا زما کار دی او بخښنه د هغه کار دی. څه موده پس موسی علیه السلام بیا لاړ تور ته، الله سره مناجات یې کو، رازداري کوله. چې فارغ شو نو رب العالمین ورته وایي ای موسی، وایي د هغه سړي هغه خبره خو دې ماله راوړې وه او چې واپس تلې در سره یې کومه خبره وکړه نو ادې ذکر نه کړه. وایي الله واپس چې تلمه نو ما ته خو هغه داسې ووایي او ته وایې زه یې نه بخمه. وایي حقه وخت مې وبخه چې هغه خپل عاجزي وکړه او خپله زاري یې وکړله. نو ما د خپل کتاب کې چې د عذابونو کوم کتاب دی هغې کې ورته نوم روان که د مغفرت او د رحم او د جنت په کتاب کې مې ورته نوم ولیکه. قسم په خدای که د خدای نه زیات رحم په بل چا کې وي. مونږ لګیا یو خفه کوو او بیا هم روزي را کوي، مونږ لګیا یو او خفه کوو یې بیا هم جامه را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم عزت را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم بچي را کوي، مونږ یې خفه کوو بیا هم خوشحالي را کوي. ته خو به وکړې چا سره دا کار؟
حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی وی د شپې را پاسېدم او دا هغه شپه وه چې د حضور پاک ما سره وه یوې بیبي سره به یوه شپه وه نو چې را پاسېدم د شپې حضور پاک مبارک نو ویړه کې مې داسې وسوسه غوندې پیدا شوه چې هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو دا بن بیا خامخا خفه کېږي هسې نه بلې بیبي کره نیتلې نو را پاسېدم نو د ټولو بیبیانو په کورونو کې وګرځېدم یو کرم نو جومات ته لاړم شپه را تیاره چې جومات کې په مانځه چېرته نی ولاړ نو جومات کې نو په ویرېدم چې خدایا او دا هغه ورځې وې د مدینې شریفې لومبۍ ورځې چې د یهودیانو او د کافرو د حضور پاک مبارک سره سخته دشمني وه پې ویرېدم څوک تکلیف ورته ونه رسوي نو فاطمې رضی الله عنها کرالم حضرت علی صاحب کر همې را پاسو ولې ویمې چې نبي علیه السلام نشته ما کره نن شپه و وتېرې د شپې یو بیبي سره نشته او نه جومات کې شته وی علي صاحب را پاسېد رضی الله عنه فاطمه رضی الله عنها را پاسېده حضرت حسن او حضرت حسین رضی الله عنهما دا ماشومان دیم را پاسېد وی علي صاحب راځئ ما ته پته نه ارانه مخکې شو مونږ ورپسې شو نو د حضور پاک د کوټې مبارکې ته مخامخ د بقي مقبره دونه فاصله کې تقریبا لکه د دې ځای نه دې کندې ته سړي ځي او یا دې سړکه پورې ځي دونه فاصله کې د بقي مقبره علي صاحب مخکې مونږ ورپسې او د بقي چې کوم مقبره ده هغه زمانه کې قبرونه خو پکې لږ او بوټي و پکې غټ غټ بوټي و پکې د دې غرقد د دې کیکر او د دې ازغیدار غټ غټ بوټي و پکې اسریخان او غزان مخکې دی او مونږ ورپسې یو دا یو د حضور پاک مبارک معجزه وه چې په کومه لار به لاړ نو په هغه لار به مخصوص خوشبویي پرېښوده خولې مبارکې نه به خوشبویي تله نو په هغه لار به یو مخصوص خوشبویي پرته وه نو چې کوم د حضور پاک نږدې ملګري به زیات به ورسره ناست وو نو هغې ته به پته لګېده چې دا د حضور پاک مبارک د وجود خوشبویي ده نو په دې لار تلل مشکات شریف کې د معجزاتو په باب کې د مشکات صاحب دا حدیث نقل کړی ځکه یو موقع کې حضرت ابو هریره رضی الله عنه فرمایي وی نبی علیہ السلام مونږ سره ناست وی پاسې لا وی زه ورپسې روان شوم او کوم باغ ته چې نبی علیہ السلام نه نوتم هغه باغ ته ورپسې ورغلم داسې نور صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر فاروق حضرت عثمان ذوالنورین دا نږدې صحابه دی ته به دا پته لګېده چې حضور پاک مبارک په دې لاره تللی دی ولې ځکه د هغې د هغه خولې مبارکې خوشبویي به په هغه لاره کې دې پاتې ده لکه یو ګل چې په یو ځای کې کېدی او د هغې نه هغه خوشبویي معلومه شي یا مثلا چامبیل دا دې په یو ځای کې کېښودل نو د چامبیلو هغه خوشبویي کوي دغه رنګې د حضور پاک مبارک خپله خشته خوږه خوشبویي وه نو صحابه به پرې پوهېدل نو علي رضی الله عنه په هغه خوشبویۍ پسې روان شو مونږ ورپسې د بقي مقبرې ته ورغلو حضرت عایشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي وی مقبره کې مې رڼه ولیده تیاره شپه کې او په هغه رڼا کې د دواړو جهانو مبارک سردار په سجده پروت دی او جاړي او په سجده کې یو آیات لولي ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم دا د حضرت عیسی علیہ السلام ویلی دی نبی علیہ السلام به د خپل امت دپاره استعمالی یا الله زما د امت ته که ته عذاب ورکې فانهم عبادک نو خدای ستا بندگان دي عجیبه لفظ استعمالی ستا بندگان دي نو چې ستا بندگان دي نو مناسب نه دي چې ول عذاب ورکې او که ورکې نو ستا بندگان دي څوک تپوس دنه نشي کولی د چا پې څه څوک پکې غرض نشي لرغولی لکه یو سړي مرایې دی او وله ډب ورکوي څوک ورته ویلي چې ولې دی وله ډب ورکړم او وایي ستا ما سره څه کار دی ما په بیه اخیستی دی او زما مرایې دی زه پوه شو کار مې پوه شي نو ان تعذبهم فانهم عبادک خدایه که ته زما د امت ته چې ستا بندګان دي عذاب ورکې نو ستا بندګان دي څوک تپوس کولو والا درنه نشته او بندګان دي په کار دي چې رحم پرې وکړي وان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم او خدای که ته وبخې سره د ګناه نه معاف کې نو د غلبې خاوند دی څوک تپوس کولو والا درنه نشته چې ولې دې وبخل
او د حکمت خاوند دی دې کې به دیم لوی حکمت